چې په یو لختي یا په یو خوړ کې بر لیوه او لر یو سیرلکي اوبه څکلې، نو د بره لیوه سیرلکي ته وایي چې د اوبه مه راخړوه. نو سیرلکی ورته وایي چې زه خو لر یم او ته بر یې، اوبه خو د بره خړېږي. نو لیوه ورته په جواب کې وایي چې تا پروسه کال ما ته ولې کنځلې کړې وې؟ سیرلکی ورته وایي زما ټول عمر خو 6 میاشتې دی. او لیوه ورته په جواب کې وایي چې ښه اوس ما سره دلیلونه م وایه. نو نن چې د امریکا زور ته وګورو چې د اوبۍ په بره خیجي، دا د 100 کالو چې دوی افغانان ووژل، افغانستان یې ړنګ که، در په در خاورې په سر یې که، د هغې پوښتنه نن د طالبانو نه کوي چې نور جواب نه ورځي چې څه باید وکړي او خپل ځان ته د وړو پوزه جوړوي. او د دوی سره به هغه څوک مني چې د دوی په څیر وي او د دوی نوکران وي. افغان خو ولاکه ورسره ومني. نن د وطن خاوره، د افغانستان خاوره خپلو افغانانو ته په لاس ورغلې ده. دوی پوه شه، کار یې پوه شه. زما نه په هېرېږي نوی ځوان شوم یو ځای کې ناستو سپین ږیري وو، نو چا دې سپین ږیرو ته وویله چې پښتنو ولې ګډوډ خلک وو، تاجک ازبک هزاره، وی پښتنو دا خاوره تاسو ورانه کړې. هغه ورته موږ یې ورانه کړې، موږ یې جوړو، خپله خاوره هم د موږ پوه شه، کار هم پوه شه. نو طالبان پوه شه او کار یې پوه شه. نور که منئ ویې منئ، که نه یې منئ، زورورو تل نه ده منلې او خپل زورونه وهئ. خدای مو در په در کړه.